زما د زړه ګلاب راسه پر نورو خلکو پسرلی په د ستورو رڼا یوه جلۍ پرې خفه کېږي یوه جلۍ پرې خفه کېږي په زړه مې غټه تیږه ږدم فیسبوک پرېږدمه سوال دی په کوم زیارت قبول شو سوال دی په کوم زیارت قبول شو راته یې ښایه چې سرتوره ورله زما هو په زړه مې سرې پولۍ ولاړې په زړه مې سرې پولۍ ولاړې د یار واده کې لکه ډمه تاوېدمه د انعکاس راډیو قدرمنو اوریدونکو او د ستورو رڼا د بې خپرونې خوږو مینوالو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ صدرداد خروټ یم او د ستورو رڼا د بې خپرونه کې ستاسې کوربه یم د تخنیک چارې نو را سره اباسین سپان صاحب پر مخ په قدرمنو اوریدونکو تاسو هم کولی شئ خپرونه کې برخه واخلئ خپرونه لنډۍ او ټپیزو ته ځانګړې شوې که غواړئ زموږ سره برخه واخلئ زموږ د سټډیو د اړیکو شمېرې دي 020-250-250 بله شمېره د 010-280-250-250 قدرمنو اوریدونکو خپرونه را سره د انعکاس راډیو پر فیسبوک پاڼه وڅارئ کمنټونه وکړئ زموږ صفحه در سره شیر کړئ چې نورو ملګرو ته هم ورسیږي او هغه هم د خپرونې نه برخمن شي خپرونه کې کولی شئ تاسې که اړیکه نه وسلیږي راشئ کمنټونو ته زموږ د انعکاس راډیو پر فیسبوک پاڼه کمنټونه پرېږدئ ښکلې لنډۍ ولیکئ او موږ د اوریدونکو سره شریکو قدرمنو اوریدونکو زموږ د فیسبوک پاڼې ادرس دی انعکاس راډیو زموږ یوټیوب چینل هم دی انعکاس راډیو او ویب سایټ هم شته ادرس دی www.enacasradio.com نو سپان صاحب زو د خپرونې لومړی اوریدونکی راخلو السلام علیکم وای په زړه مې ته خدای رانه کړې په زړه مې ته خدای رانه کړې مننه کوم خروټه صاحب وای په زړه مې ته خدای رانه کړې که راته ټوله دنیا راکړي څه بیا کومه السلام تاسو ته وایم خروټه صاحب تخنیک کې صفان صاحب ته د انعکاس ټولې مینوال ته شپه دې په خیر ژوند آباد اوسې ستاسو دې مو شپه په خیر وي ځان راوپېژنه ګرانه څوک ډېره مننه کوم خروټه صاحب عمران تنها زحمت درکوم او بیا لکه سبینه تنها صاحب څه لرئ د ستورو رڼا ته مننه کوم خروټه صاحب دوه لنډۍ درته وایم وایي پرېږده چې سپي مې غوښې وخوري ولې یا پرېږده چې سپي مې غوښې وخوري زه د جانان د کوڅې نه منې کېدم او یوه لنډۍ بله وایم وایي خلک یوه باندې مین شي څنګه خلک یوه باندې مین شي یا زه لاله خنده په څلورو مین یم خروټه صاحب یوه لنډۍ بله وایم هغه داسې ده که نه وایي اسمان کې ستوري راته خوښ کړه څنګه یا اسمان کې ستوري راته خوښ کړه زه به دا ستا مینه په ستوري ماتوم ټول اورېدونکو ته به ډالۍ مننه خوشحاله اوسې تنها صاحب په زولنو کې ترېنه یوړم په قمندان جانان به ډېره نازېدمه السلام علیکم السلام علیکم وای لکه ګلاب لکه لونګ شي ګله څنګه لکه چنار په ونه دنګ شي ګله لکه ګلاب لکه لونګ شي ګله لکه چنار په ونه دنګ شي ګله او لکه نشو کې چې نشي پیدا نو خپرونه لنډۍ ته ځانګړې شوې ده او دا نو دوی ملګري پکې نور څه ویل جانان مې جرړې د زړه پرې کړې لکه نختر په تاوېدو ځمکې لازمه السلام علیکم علیکم السلام ستړي مشئ خوشحاله اوسئ مننه غږ مو ډېر ضعیفه راځي ځان راوپېژنئ څوک مهرباني څه لرئ د ستورو رڼا ته مهرباني
مجالانا وبلغد حجابتا زربينا زربينا واه يا رشاد قومي نراكا نرتزر خوت سلزم كمان واه دلدار कुशालाशी ना दुश्मना पामन पर सर गई सलमा कदा पर याद लाशा कवच देवारजना निगर की दान जमाना लाशा कवच देवारजना निगर की दान जमाना चिकड़ बुलकर साउरना तेरे की दान जमाना निगर की दान जमाना तेरा कवच मैंने कम बदल साहब करा सलाम प्रिया زما دوا سلام پروایا خو وخت مننه د اړیکې دي جوړ می په غونډه زنه خال کا جوړ می په غونډه زنه خال کا را باندې خور د مینې شال کا ته می جواب شه ما د سوال کا راشه د خپل تصویر سنبال کا راشه د خپل تصویر سنبال کا په ما د ژمي شپې په ویښه تېروینه تاسې ستړي مه شئ چې جرګه درولېږمه وچارته وي جانان دې تور دی څنګه ما په رڼا لیدلی نه دی تور به ویده او مسافرۍ نه په خیر اول غېږ درکړم که د جېب ولټوم و په مسافر نو مننه لنډۍ دې وکړې ځان دې هم معرفي نه کړو او لاړې مننه له ترنم دی السلام علیکم السلام علیکم علیکم سلام ستړي مه شئ مننه خروټي صاحب سلام تاسو وایم ټول اوریدونکو سلام شپه بخیر علیکم سلام ستاسو دې هم شپه بخیر وي ځان راوپېژنئ څوک مننه خروټي صاحب یو څه وخت وروسته ارمان در سره ټلیفون پر کرته یم لغمان ارمان صاحب مهرباني څه لرئ د ستورو رڼا ته خروټي صاحب زه درته څو لنډۍ وایم سمه ده په مینې اورو او داسې دي وایي په تور سیکي مې یار انځور کړ په تور سیکي مې یار انځور کړ سبا یا سبا خورې زلفې پرېږدم چې مړې کړمه او ټینګه واده را سره وکړه څنګه ټینګه واده را سره وکړه د پلار نیکه تر ننګ به زه در تېره شمه او افسوس دا ستا په دام کې ګیر شوم څنګه افسوس دا ستا په دام کې ګیر شوم چېرته توتیان د سره درو چېرته دامونه او حجره د ټول کلي شریکه حجره د ټول کلي شریکه مننه خروټي صاحب حجره د ټول کلي شریکه تر نیمې شپې منګی زما لالی وخینه او زما د ستا په سر قسم زما د ستا په سر قسم وي مننه خروټي صاحب وروستی لنډۍ د زما د ستا په سر قسم وي چې په تا غم وي دلته زه ډنګره شمه مننه نازک خان احمدزی هم سلام خوشحاله اوسئ مننه علیکم سلام ټولو ملګرو ته دې ډالۍ وي تاسې ستړي مه شئ السلام علیکم علیکم سلام ښه راغلاست بلې او جانا غږ دې راځي مهرباني ځان راوپېژنه څوک
خوشاله شروع مې زه خوشاله افغان یم او د کابل نه یم. افغان صاحب څه لري د ستورو رڼا ته؟ خوشاله شروع مې څو لنډۍ مې لکه ډالۍ کوم چې وایي شونډې مې تور پتري نیولي. شونډو مې تور پتري نیولي. شونډې مې تور پتري نیولي او ستا د اوسې یارۍ تاو پې تېرومه. او بله داسې ده روژه مې چې وایي په طبیبانو نه روغېږم. په طبیبانو نه رغېږم. په طبیبانو نه رغېږم زه د کاږه بل شمال وهلی یم. او بله داسې ده روژه مې چې وایي مننه خوشاله اوسئ. پخوا به ستا په خاطر ویښوم، پخوا به ستا په خاطر ویښوم، اوس سړی شوی یم وایم کتابونه. په مخه راشي غلی تیر شي ګناه مې څه ده چې توبه ترې وباسمه. السلام علیکم. کوژده مې نه ده ولې ژاړې؟ اوه علیکم السلام. خوشاله اوسئ. مننه. څوک؟ عبدالحق صاحب مهرباني څه لرئ د ستورو رڼا ته؟ غږ مو راځي. څه لرئ خپرونې ته؟ مهرباني مهرباني. څنګه؟ اوه څنګه څنګه؟ ښه اړیکه دې هم پرې شوه. مننه له اړیکې دې په سمه غر دې خاورې واوړي، په کوز ګودر دې خاورې واوړي، په مازدیګر دې خاورې واوړي، زما په سر دې خاورې واوړي چې جانان نشته ژوندون سله تېرومه. تاسې ستړي مه شئ. خروټه صاحب قسم دې وکړه نه لاړې. څنګه څنګه؟ قسم دې وکړه نه لاړې چې تو کوم لاړې د خولې وینې ګرځومه. اوه او بله لنډۍ د قرآنه مه راپسې کېږه. څنګه څنګه؟ قرآنه مه راپسې کېږه چې زورور دې راکوي زه به دې خورمه. اوه سلامونه خروټه صاحب تا ته تخنیکي چارو کې خان دادا مراسته څوک چوري دا د خوږه خپرونه خاصه ځانګړي سلامونه. دا وخت مو بخیر. علیکم السلام. خرغلا سرکلې تخنیک چارو کې نو عباسین سپان صاحب دی را سره. هغه د اړخم سلامونه ومنئ. ځان روپېژنئ ګرانه. څوک؟ مننه سپان صاحب ته ځانګړي سلامونه. اکار دلان دی ننګرهار سره روزنه. ځلان صاحب څه لري د ستورو رڼا ته؟ لنډۍ درته وایم او درې لنډۍ در خروټه صاحب نورې ویم که نه؟ مهرباني. په ډېره د خوښې وړ د را سره وګرځي. په مینه یې ورو. مننه. لنډۍ څه به دې رقم دي چې نه مې څوکونه مې په کار شو، نه مې څوکو نه مې په کار شو، نه مې څوکونه مې په کار شو، د ونې پاڼه او ګړنج نه پرېوتمه. اوه کوه چې څه دې زړګی غواړي. کوه چې څه دې زړګی غواړي. مننه. کوه چې څه دې زړګی غواړي ناصر تیاره شاباسۍ به در کومه. او خروټه صاحب دغه لنډۍ مې ډېره خوښېږي چې مړوندونو کې مې تنګ و، چې مړوندونو کې مې تنګ و، چې مړوندونو کې مې تنګ و، هغه بنګړي مې اوس تنګلو ته راځي نه. مننه. ساله خولې لنډۍ اورم خوندوره خپرونه. خوشحاله اوسئ. مننه ځلان صاحب. تاسو ته به ډالۍ وي چې خدای دې د ښې ورځې خاوند کا چې د شلېدلې لوپټې نه خلاصه شمه، چې کله کله را په یاد شي کتاب په دواړه لاسه بند کم وژاړمه. ای د مسافرو رخصت نشته
د مسافرو رخصت نشته خپلو بچو لپاره سخت تیروي نه. السلام علیکم. خروټه سر ته مې په ګاڼو بوټو ولم. څنګه څنګه؟ ته مې په ګاڼو بوټو وله زه به 5 وخته دعا درته کوم. واه. او ورشه د یاره خبره دې واخله. ورشه د یار خبر دې واخله. قربان خروټه سه ورشه د یاره خبره دې واخله چې دې ځان نه ساتولې ونه شنه. واه. سلامونه نیکه هله ما په ځان منظور کې کنه خروټه. علیکم سلام. خاد و آباد سیزان رو پیژنه ګرانه څوک؟ زنګړې مینوال د غږ نبی الله هجران سرخود. هجران صاحب خراغلاس درته وایو نور لنډۍ شته در سره؟ خروټه سه لنډۍ درته تا غونډې ډېر راغله ولاړه. تا غونډې ډېر لاړل او راغلل. قربان خروټه سه تا د ډالۍ تا غونډې ډېر لاړه وراغلل او به خانم دې راته څه ښودلی ونه. او خروټه سه به که مختوي ماشوم دې مړ کړم. څنګه؟ که مکتبي ماشوم دې مړ که بیا یې راټول کړه پاڼې پاڼې کتابونه. او خروټه صاحب دا لنډۍ زما ډېرې زیاته خوښېږي چې په غټو سترګو دې مین شوم. په غټو سترګو دې مین شوم. مننه په غټو سترګو دې مین شوم ځکه مې غټې غټې اوښکې په مغزینه. مننه هجران صاحب کور آباد خوشحاله اوسئ. مننه. اوسنۍ مینه د څو ورځو په خوا کېدل به تر مرګي محبتونه. تاسې ستړي مه شئ. د زړه له درده ټپې وایم. د زړه له درده ټپې وایم. مننه خروټه صاحب د زړه له درده ټپې وایم. خلکه دا مه وایئ چې زه خوشحاله یم. سلامونه تاسو وایم خروټه صاحب ګیس ګورنټ کاستو ته ځانګړي سلامونه وایم. وخت بخیر. علیکم سلام. خراغلاس څوک؟ مننه خروټه صاحب محمد ساحل یم او سلام دربالي ته. ساحل صاحب مهرباني ستاسې د خولې لنډۍ اور. مننه خروټه صاحب د ګوتو په شمار 3 لنډۍ وایم چې خدایه په دې لویه دنیا کې. خدایه په دې لویه دنیا کې. مننه خروټه صاحب خدایه په دې لویه دنیا کې بغیر د یاره ژوند یوازې تېرومه. او تسلي مه راکوه یاره. تسلي مه راکوه یاره. تا ته په ډالۍ خروټه صاحب وایي تسلي مه راکوه یاره لاسونه راکه سمندر مې ډوبوینه. او وروستۍ لنډۍ وایم چې زه یې د ګوره راوباسم. زه یې د ګوره راوباسم. مننه زه یې د ګوره راوباسم د ځینې سر ته یې چینجي ورسېدنه. ښه شپه ښه خوشحاله اوسئ. مننه ګلورینه شپه ولرئ. ساحل صاحب زلفې خورې تې کور ته راغلم څه بې اسرې تې کور ته راغلم خاورې ایرې تې کور ته راغلم زرې زرې تې کور ته راغلم په سرو منګلو مې یار کوز له حد که نه. السلام علیکم. سلام علیکم. علیکم سلام. ستړی مه شئ. نو اړیکې پرې شوه. بله کرښه ځواب و. السلام علیکم. وعلیکم سلام. غم کې پیدا په غم کې لوی شوم. غم کې پیدا په غم کې لوی شوم. غم کې به مړ شم غم کې تور له حد ته ځم او غمه هېڅکله غم ونه کړي. غمه هېڅکله غم ونه کړي. تا به د زړه په وینو موړ مدام ساتم او غم دې راځي زه پرې خوشحال یم. غم دې راځي زه پرې خوشحال یم. بېغمه خدای دې انسان تل په غم کې وي. السلام علیکم صدرداد صاحب تاته سلامونه. او په تخنیک چارو کې عباسین صفان ته ګېډۍ ګېډۍ سلامونه. د سنبل د ګلونو او د نرګس د وږمو او د راني د وږمو خوږو خوږو په شانتې ټول اورېدونکو. علیکم سلام. که سهوانه شم خلی صاحب ستړي مه شئ. بلکل همدغسې د تاسو ورور خیال محمد خلی د شاعرانه ټاټوبي سری کلی. ستړی مه شئ. بیا هم د شاعرانه ټاټوبي نه نورې لنډۍ شته خلی صاحب؟ مننه. وی زړه مې د غم زانګو کې پروت دی. څنګه؟ چالی د فکر ورکوم جړا راځي او ګل د ګلاب بوی د سنځلي.
بوی د د ولې خوب د یار مزه کوي ټول ته به ډالۍ وي صدرداد صاحب د تاسو په شمول خوشاله اوسې خله صاحب تا ته د ډالۍ وي ما نه دی ټول خلک خفه شي ته خفه نه شي زما زړه در پسې چوینه سترګې مې ستا په لور کږې شوې لکه جنډې په شهیدانو کږې شینه. نو سپان صاحب وایي چې زو کمنټونو ته چې د انعکاس راډیو پر فیسبوک پاڼه موږ ته ملګرو کمنټونه پرېښي دي. عبدالرشید حبیبي سلام کړی، علیکم السلام. محمد ریحان هم سلامونه کړي دي، علیکم السلام. زبیر هم سلامونه کړي دي، علیکم السلام. همدرد ملنګ سلامونه کړي دي، علیکم السلام. شاهنواز باقر څنګه یې؟ شکر د الله احسان دی، تاسو خاص دی. سعادت ګیلمن هم سلام کړی، علیکم السلام. عبدالواحد سلامونه کړي دي، علیکم السلام. جمعه ګل ارمان هم سلامونه کړي دي، علیکم السلام. ارجه صابر بالا هم سلامونه کړي، علیکم السلام. صدیق الله صدیقیم سلامونه کړي دي، علیکم السلام. جاوید افغان سلامونه کړي دي، وی جاوید افغانیم خبرونه مو وی له دوبۍ نورم مننه مسافر چې موږ سره رحیم الله هم سلامونه کړي، علیکم السلام. سنگر مومن سلامونه کړي دي، شکر الله شاکر سلامونه کړي، علیکم السلام. جمیل بنگش سلام کړي دی، وی نایس. بس خبرونه په تاسو خسته د ګرانه. نعمت خان ګډ نو بس مننه. نور رحمان رحمانی سلامونه کړي، روجان او نور رحمان رحمانی له دوبۍ څخه خبرونه اورم. مننه چې موږ سره سي مسافرو. جمال الدین آغا زابلی هم سلامونه کړي دي، علیکم السلام. عربستان خاکسار هم سلامونه کړي دي، وی خروټه صاحب سلامونه مینه مې ومنه له کوزي پښتونخوا نه. نو مننه ګرانه چې موږ سره د کوزي پښتونخوا ناستې خبرونه اوري. کور مو ودان ستاسو خپل خبرونه ده. واقف خان دلسو سلامونه کړي دي. مجنون مسافر سلامونه کړي دي، ملاګل سلامونه کړي دي، رحمان الله سلامونه کړي دي، ارجه زیزور ایکسلنٹ. بس ستاسو نظر دی، حسن نظر دی، مننه. خماد زړه په نوم ایډي دغه هم سلامونه کړي دي، علیکم السلام. نو زو د ټلیفون پر لور السلام علیکم. وای خدا کا د ژوند په خوږو خوې شي. څنګه خدا کا د ژوند په خوږو خوې شي، د چا یاري چې یار خپل سره وینا او یاري د شنه لختي گزار دی. څنګه باور دی وشو یاري چې د شنه لختي گزار دی، ناتر په خپل دی په زړه کې گزارونه. او ملي بیرغ باندې رنگ دی، ملي بیرغ باندې رنگ دی. همدا چې د ملي بیرغ باندې رنگ دی، لاس کې درې رنګ بنگړي خوند را کوي نه. جناب خروټه صاحب سلامونه، مینا ګلونه نه کې له احترامات ته ترڅنګ د خوب تا خپل ګره اباسین صفان او د خبرونو ټول مینوال ته ایمل جان خوګمن د ننګرهار ولایت خوګانو ولسوالۍ د کلهغو د شتون غونډې په سینه سره وسلم تربیه حق خبرونه خوش اخلاق ورته د الله دې مل ګډ بای. مننه آباد سي خوګمن صاحب چې داسې ترو راغلی او ترو لاړې کور ودان لنډې دی بلا مزیدار وي. نو مننه لتا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خروټه صاحب جوړ په خیر. خوشاله اوسې. مننه آباد سي. ځان راو پیژنه څوک؟ پورا زیاته مننه کوم خروټه صاحب. عمران ارمانی مدرودات. ارمانی صاحب سلاره د ستورو رڼا ته مننه. زبر تدریل اندې یم په مینه ورو. وی سبا زمانه ګل کیږي. څنګه خروټه صاحب سبا زمانه ګل کیږي، زما د کور په خلکو نه رسولاسونه او د چا چې مور پلار ژوندي وي. څنګه خروټه صاحب د چا چې مور پلار ژوندي وي شکر دی وباسي، پیران په کور لري نه. او درېمه ټپه په دې ډول ده وایي ستا یارۍ نه به وانه وړم. څنګه
دستا یارۍ نه به وانه وړم مخالف نشي ملګري ملتونه او وروستۍ که ته وانډې وانوئ دوبۍ ته لاشه درهم راوړه څنګه دوبۍ ته لاشه درهم راوړه په دې کال نو دادا نه درکوي مننه خوشحاله اوسه اباد کور ودان زما پیغورې درله درکړو زما پیغورې درله درکړو کمسوله غوټې ورکوه د ملکزونه او ګودر ته زی په مخه راغله ګودر ته زی په مخه راغله ګیبې ګیبې پرتوګې لار نه راکوینه تاسې ستړي مه شئ السلام علیکم وعلیکم السلام فیضوړي ګرانه وروره خوشحاله اوسې مننه ځان راوپېژنه څوک زړور زاهد د خوږیاړو ډېرې کې لګونه زاهد صاحب څه لرئ د ستورو رڼا ته یو درې ټپې ته کومه هیله ده چې خوښه وشي په مینې اورو پرېږده چې خړ سیلاو مې یوسي څنګه پرېږده چې خړ سیلاو مې یوسي نور ماته ژوند په دې دنیا خوند نه راکوي نه ښه او که سوله راغله جانانه که سوله راغله جانانه او که سوله راغله جانانه او زه به د سر ټیکري خیرات کړمه مینه اوه او د جنۍ درې میاشتې یاري وي څنګه د جنۍ درې میاشتې یاري وي چې ډېره زیاته شي درې نیمه میاشتې شي نه ښه ډېره مننه خوشحاله اوسې اباد اوسې د لنډۍ دې هم مننه د تجربې دې خپلې شریکې دې کړلې مننه ما به وې غږ در پسې کړی ما به وې غږ در پسې کړی زه دې له تورو سترګو ډېرو شرمېدمه سترګې پتلو کې راستنې کا سترګې پتلو کې راستنې کا د بیا راتلو د لاسه راکه ګنې مرمه السلام علیکم السلام علیکم علیکم السلام ستړي مه شئ مننه خروټی صاحب سلامونه تاسو ته بیا تخنیکي همکار ته بیا چې ګورئ انعکاس ټولو ته خاص ځانګړي سلامونه علیکم السلام ښه راغلی مهرباني ځان راوپېژنه څوک مننه خروټی صاحب زه سره په دې کې یم اختر جان جنت خبرې کوم جلال آباد ښار جنت صاحب مهرباني څه لرې خپرونې ته مننه خروټی صاحب تا د درې ټپې درته وایم مهرباني ټپې په دې رقم دي پتا دې هېڅ نه کېږي یاره څنګه پتا دې هېڅ نه کېږي یاره دا جنت دې مړ شي چې خبره ختمه شي نه ښه او بله ده وایي افسوس افسوس ارمان ارمان څنګه خروټی صاحب افسوس افسوس ارمان ارمان دې خالي میدان د سترګې چا ته واړومه واه او بله ده وایي جدایي راغله لارې دوه شوې څنګه خروټی صاحب جدایي راغله لارې دوه شوې مرګ مې قبول ده جدایي نه قبلومه اوه او وروستۍ ټپه ده وایي چراغ چې بل شي بیا به مړ شي چراغ چې بل شي بیا به مړ شي مننه خروټی صاحب چراغ چې بل شي بیا به مړ شي که زړه مین شي همیشه لمبې وهي نه اوه مننه خروټی صاحب خوشحاله اوسې مننه آباد اوسې بیا به مې ته له خدایه غواړې راپسې ډېر ډېر به وژاړې اوس خو دې ځان رازنندغاړې زما دې څه وکړه چې لاړې نری نری زړګی به ستا راپسې چوینه السلام علیکم تاسې السلام علیکم بله السلام علیکم علیکم السلام ستړی مه شئ خیر خروټی صاحب سلامونه تا ته او تخنیکي همکار ته د خپرونې ټولو مینهوالو علیکم السلام نادر خان احمدزی صاحب ستړي مه شئ بالکل ژوند دې ډېر ښه ته ستړی مه شې خپرونې ته په خیر راغلی خوشحاله اوسې مننه آباد اوسې ستاسې انتخاب ته غوږ یو لنډۍ شته څنګه بله خروټی صاحب اواز نه اورې اواز دې راځي مهرباني سمه د لنډۍ شته را سره غوږ شه ورته مهرباني لنډۍ داسې دي وایي ما ته د کور معلوم نه دی ما ته د کور را معلوم نه دی ډېره مننه ما ته د کور را معلوم نه ده په دیوال سره لوپټه ګده چې در پېښمه اوه
او د جلۍ قبر به زوال شي. څنګه؟ د جلۍ قبر به زوال شي، کور کې څلور ټیکري لري سرتوره زینه. او که سړی ډېر په زړه محکم وي. څنګه؟ که سړی ډېر په زړه محکم وي، خو چې د یار له څنګه زی ژړا ورځینه. او کلي خواري مې اوبو ویوړه. کړي خواري مې اوبو ویوړه. ډېره مننه. کړي خواري مې اوبو ویوړه، بیا به د زړه په کترو نه ساتم بازونه. ښه خپرونه د خدای په امان. مننه، آباد اوسې. راځه په ژوند باندې مې راشه، راځه په ژوند باندې مې راشه، په مرخو خلکو ته پردي خلک راځي نه. چې تا ته ګورم ځان مې هیر شي، په ما دې څه چارې جانانه کړې دي نه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب راځي د خیرت کې خوشاله اوسې. مننه. څوک؟ مشال یم له مومندرې څخه. مشال صاحب مهرباني څه لري د ستورو رڼا ته؟ یو څو لانډې ورته زمزمه کوم. په مینې اورو. وی پرنجر نخارا کوکوا وی پرون بلجا کپر تکر لسونا زما بکیا دی یاروا. څنګه؟ که جنت ما لارو ولاړما ریزه چې ډېر درته وګورما وی سبا به لوبې ستا تصویر سره کوما وی اسینا چې ماشین منګې نه بنګلې دې اسینا چې ماشین منګې نه بنګلې دې او خیال کوي او خوار مې در کړې زړګې دې او خیال کوي او خوار مې در کړې زړګې دې. پلوټو کې یو بیا ډالې کومه وي سپوږمۍ ولاړه د ستورو په کیسه کې نه یم. سپوږمۍ ولاړه د ستورو په کیسه کې نه یم، بېتا د نشم د نورو په کیسه کې نه یم. مننه. خوشحاله اوسې. خپرونه کې نو بیتونه نشته، نو دا چې آینده کې دې سره پام وکړي. السلام علیکم. ستړي مه شئ. خوشحاله اوسې. مننه. غږ مو ټکنی راځي. ډېره زیاته بلې ښه اړیکې هم پرې شوه. ستونزه وه په ټلیفون کې. السلام علیکم. خروټه په وای کله تک وسوي شي. څنګه؟ کله تک وسوي شي، ستا مخ لیدل وسوي شي، مور تا ویل وسوي شي، او غزل وسوي شي. د غزل وسوي شي نور د جانانا کلندې کیاو. واه هغه مختلف من خروټه به تاسو ته تخنیکی چهار نازول ناس غیل او د انعکاس ټول درلو تشو. علیکم السلام. خره غلاس مهرباني ځان رو پیژنې ګرانه څوک؟ او خوشاله اوسې ډیره برنه په فکر خپاغله وسایل فردي سی ونه کوم. پردیس صاحب مهرباني څه لري د ستورو رڼا ته؟ خوشاله اوسې ډیره مننه کوم. وای په لوړو غروب سره خېجو، په لوړو غروب سره خېجو. زخته زیاته مننه. او په لوړو غروب سره خېجو په پنجدارو سفلو هو خمې خونه. او بل لاندې د چې داستا په ځل کې تیریږي. څنګه؟ داستا په ځل کې تیریږي دغه درتونه ما په خوا تیر کړی دي نه. او بل لاندې وایم چې دا پنګرار یار په کابل دی. څنګه؟ حاضر په ننګرهار یار په کابل دی، په ملاقات متین سودو ولګېده نه. روټه وایرس تلندې ته ډالې ده چې په زړه د غبر ګلاسونه کېږده. په زړه د غبر ګلاسونه کېږده. خوشحاله اوسې. په زړه د غبر ګلاسونه کېږده او زه مې د خپلې کوژدې زیری درکوم. نو وخت راکولو مو ډېره مننه. د ښایسته سوکاله سره کور ودان. مننه. آباد اوسې.
باڼه مې ستا په لورې مات دي شونډو مې تا پسې پتري نیولې دینه. السلام علیکم. روټه صاحب وې د ملمنې جنۍ اریوا د میلمنې جنۍ اریوا مننه وې د ملمنې جنۍ اریوا نه مې د ځان کړه نه اخلاص لږه ماشومه اوه او زما باړه ورته لوګی کړی څنګه زما باړه ورته لوګی کړی زما کاته په جانان بد راغلی دی نه اوه او د دنیاګۍ غمونه پرېږده څنګه د دنیاګۍ غمونه پرېږده زما غم وکړه په عذاب ته کړی ما اوه او پلار یې د ټول کلي ملک دی څنګه پلار یې د ټول کلي ملک دی لوري د سوال په رنجو سترګې توروي نه. السلام علیکم. علیکم سلام ښه راغلی. مننه خروټی صاحب زه لیکې ته راغلی ما هدایت الله سیدي د ښکلې چپرهاره. سیدي صاحب نورې لنډۍ شته؟ مننه وایي د سترګو جنګ مې ترې ګټلی. څنګه؟ د سترګو جنګ مې ترې ګټلی جنۍ د واورو جنګ ته زړه نه ښه کوي نه ښه چې زما نشي د بل مشي څنګه چې زما نشي د بل مشي د باسین میندې وخوره اندامونه. مننه خوشحاله اوسئ قربان. کسګنۍ شولې خدای وکړي کسګنۍ شولې خدای وکړي پلارجان مې ماته د واده ویلې دي نه. اول مې پړ کړه بیا مې مړ کړه اول مې پړ کړه بیا مې مړ کړه چې پړ مې نه کې خون مې کله در بخمه. السلام علیکم. سلام ته علیکم السلام ګران خروټی صاحب زما سلامونه او نیکی خیلی پښتانه مینه ده قبول منظور کړي دا شپه دې په خیر. علیکم سلام خوشاله اوسئ. مننه ګرانه ځان رو پیژنه څوک؟ ډیره مننه ټلیفون کر سره راغلی مزه قدرت الله وفای مغم لا ښایسته خوږیاڼو سره اړیکه نیولې. وفا صاحب د خپرونې وروستۍ شیبې د مهرباني ستاسې انتخاب ته غوږ یو. سمه ده فقط یو درې لنډۍ درته وایم په مینې اورو. یا پملا کږه شوما تنګ شونو یا د ورور واده کې لیونی تنګ شوینا یا لالا یې تورو خاورو خونو خورې جامې سرې کوي کرامتنا د ژوند خندا مو شریکانو یا د ژوند زړه ته دیوال پرېښودمه مسافر دې روزي مشنو زه دې په سپینه خوله ودا پرېښیمه. مننه آباد اوسئ. نو صفان صاحب وروستی اورېدونکی راغلو. السلام علیکم. خوشحاله اوسئ. مننه. علیکم سلام. ځان را وپېژنه. بلې نو قدرمن اوریدونکو د دې ملګری اړیکه هم پرې شو. د خپرونې د پای شیبې دي. زه کمنټونو ته الیاس خان سلامونه کړي د پاکستان د باجوړ. علیکم سلام. آرجه نو زیزور نو مننه د خپرونې ستاینه کړي کوري ودان رحمت الله ستومان سلامونه کړي. علیکم سلام. اجي اکبر باوري سلام کړي دی. ظاهر شاه سلامونه کړي دي. علیکم سلام. سنگر مومن سلام کړي. علیکم سلام. عادل ارمانی سلامونه کړي. علیکم سلام. روزه دین سلامونه کړي. علیکم سلام. راشد خان سلامونه کړي. علیکم سلام. احسان الله حقیار سلامونه مې ویومنئ. احسان الله احمدزی یم. مننه له سعودي نه مسافره. خوشحاله اوس چې خپرونه کې له موږ سره وي. نبی الله سلیمان سلامونه کړي. علیکم سلام.
محمد ایاز سلامونه کړي علیکم سلام. عبدالحق وفادار سلامونه کړي له پاکستان نه علیکم سلام. مننه چې موږ سره وي. شفیق مچخیل سلامونه کړي علیکم سلام. شفیق مچخیل مننه. نو دا قدرمن اوریدونکو ستاسو کمنټونه. نو وروسته کمنټ د شوقي ارمانو. مننه ګرانه چې زموږ سره وي. وی امید مشتا من براشي جانانا تا بالاس نیولې ګرځوم. مننه شوقي ارمان د ښایسته لنډۍ دی. قدرمن اوریدونکو دا وه د دې اونۍ د ستورو رڼا ادبي خپرونه. په وروستۍ کې ورکوټی غوندې پیغام د تل په څېر هغه دا چې مینه وکړئ، مینه واخلئ، مینه ووشئ. ژوند ډېر مختصر دی. دا په دې نه ارزي چې موږ یو بل نه خفه وګرځو. ځنې وبخئ، له ځنو بخښنه وغواړئ. په ډېرو خبرو پسې مه ګرځئ. دلته د سترو سترو خلکو پسې خبرې شوي دي او ځینې خبرې خو په جواب هم نه ارزي. همدې ټپه درنه اجازه اخلم چې ستا به زمانه ګیله کېږي، ستا به زمانه ګیله کېږي، زه د رواج په زولنو تړلی یم د یو سوکاله او آباد افغانستان په هیله.